mad? Nothing, brother. I am watching TikTok. But why are you using TikTok? And where's Melia or Jam? I don't know. How are you mad? What are you doing? Assalamualaikum دوستانو ښه راغلاست. نن به موږ تاسو دغه کارتون شانته پروژه به کوو چې څنګه کولی شو د دې هغه مکمل سیټ اپ څنګه کولی شو یا دا څنګه کولی شو داسې کیسې موږ جوړ کړو ځان ته. نو د دې لپاره تاسو یو سافټویر ضرورت لرئ چې دغه سافټویر تاسو وګورئ چې د پینډیګان په نامه ده. زه به تاسو سکرین سر ته ویلته راوړم. تاسو کولی شئ دا د بازار نه ترلاسه کړئ یا تاسو پلی سټور کې تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ دا او ځان سره څه وکړئ استفاده وکړئ ځان سره ډاونلوډ کړئ چې کله تاسو سره ډاونلوډ شي بیا تاسو سره څه کېږي سیټ اپ کېږي. صحیح ده. نو تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ. ما الریډي انسټال کړی دی. تاسو به څه وکړئ سرچ باکس ته راشئ او چې کله راغلی چې کله تاسو کروم خپل خلاص هم کړله او کروم ته به راشئ. کروم ته وروسته تاسو به راشئ څه ولیکئ چې هماغه نوم به درته ولیکئ. ګورئ موږ سره نوم راغی. نو انټر به کوئ. دا لومړی سایټ به تاسو سره خلاصېږي. دا یو سایټ تاسو به په دې کلیک کوئ. دې کلیک نه وروسته تاسو به څه وکړئ تاسو سره بل پروسه خلاصېږي او ډېر په ارامۍ سره تاسو کولی شئ څه وکړئ دا سیټ اپ ډاونلوډ کړئ ځان ته وویلی. صحیح ده. تاسو به څه وکړئ ډیسکټاپ اپ باندې به کلیک کړئ او چې کله ډیسکټاپ اپ باندې کلیک کړله تا نه تپوس کوي چې تاسو څه نه غواړئ. نو موږ وینډوز ته پکار دی. نو تاسو وینډوز باندې کلیک کوئ او کلیک نه وروسته تاسو سره څه کېږي ډاونلوډ شروع کېږي. هغه نه وروسته تاسو به څه وکړئ خپل سیټ اپ به خلاص کړئ او چې کله هم سیټ اپ اوپن کړله اوپن کېدلو نه وروسته تاسو به لږ صبر کوئ ځکه دا پروسس کوي. دا به تاسو سره اوپن شي او تاسو دا ګورئ موږ سره دا زموږ چې کوم دی هغه سیسټم موږ سره اوپن کېږي هلته تاسو سره پریپیر کېږي. تاسو به لږ صبر کوئ. اوکې نو زموږ سیټ اپ وشو. اوس به موږ ته بل انټرفیس راځي هغه ته به موږ کار کوو. نو موږ سره به دا ساحه خلاص شي. دلته ما یو دانه پروژه کړی دی. تاسو هم کولی شئ ډېرې پروژې وکړئ او جوړې کړئ. ما ته خو دا ساحه خلاص شو. تاسو سره بل ساحه خلاصېږي لومړی ځل کې چې تاسو انسټال کوئ. تاسو به ساین اپ باندې کلیک کوئ پاس او ساین اپ نه وروسته تاسو به خپل نوم به ورکوئ. هر نوم چې تاسو ورکوئ هغه نه وروسته خپل یو چې کوم اکټیف کوم ایمیل ادرس دی هغه به تاسو ورکوئ. هغه نه وروسته به لاندې پاسورډ ورکوئ. هغه ستاسو جیمیل ته چې کوم دی کوډ ورځي هغه کوډ به تاسو ویریفای کوئ. هغه نه وروسته به تاسو سره څه کېږي دا انټرفیس خلاصېږي. اوس ما ته وایي چې دلته دوه اپشن دی. یو کریټ ویډیوز دی بل موږ سره امپورټ پروجیکټ دی. که چېرته تاسو مخکې کوم پروژه کې کار کړی هغه تاسو نور هم کار کوئ تاسو په دې کلیک کوئ. که تاسو نوی جوړول غواړئ تاسو په دې کلیک کوئ او کلیک نه وروسته تاسو سره څه کېږي دا انټرفیس تاسو سره خلاصېږي. صحیح ده. نو چې کله دا انټرفیس تاسو سره خلاص شو اوس موږ سره هېڅ هم نه ښکاري. تاسو به څه وکړئ په دې باندې به کلیک کوئ او کلیک نه وروسته تاسو سره څه کېږي تاسو سره به دا ساحه څه کېږي اوپن کېږي. نو موږ سره سین نشته. نو تاسو به سین یا مطلب دا د یو اطاق یا یو ځای تاسو انتخاب کړئ چې تر څو هلته څه وکړئ کارتون جوړ کړئ. نو دا سین دی هر ځای تاسو انتخابولی شئ چې تاسو انټرنیټ ولرئ د دې نه به تاسو سره ښایسته ښایسته راځي. صحیح ده. نو زه به راشم یو ښایسته شانته انټرفیس به ځان سره راوالم او چې ما هم کار کړی نو هغه انټرفیس به زه تاسو ته جوړ کړم چې تر څو څنګه کولی شو هغه څخه کار ولو. نو تاسو کولی شئ نور هم جالبې ځان سره سین وګورئ چې تاسو څنګه کولی شئ څه وکړئ د دې څخه استفاده وکړئ. صحیح ده. نو زه به ولټم چې ښایسته شانته سین زموږ په کار دی چې سم یو اطاقي. نو زه به یې ولټم دلته به لاندې. اوکې زه به وګورم چې دا یو انټرفیس چې کوم ده دا موږ سره صحیح ده. صحیح ده. نو دا اوکې دی. نو زه به دا انتخاب کوم. نو ګورئ دی باندې سلیکشن وشو او سلیکشن نه وروسته تاسو څه وکړئ دا موږ سره سین تیار شو. تاسو هغه نه وروسته تاسو وکړئ نو اکټر اوس دی فرض مثال د موږ سره کس نشته. تاسو به څه وکړئ اکټر باندې کلیک کوئ او کلیک کولو وروسته دلته به تاسو سره اکټور خلاصېږي. کوم اکټر یا کوم کس چې تاسو غواړئ هماغه به تاسو سره څه کېږي دلته به راشي. او که چېرته تاسو جوړول غواړئ تاسو به کریټ اکټر باندې کلیک کوئ او د دې نه وروسته تاسو سره څه کېږي اکټر را د دې کې تاسو کولی شئ د هغه فیس چې کوم دی هغه تاسو ورکئ. نو تاسو به لږ صبر وکړئ. زما دا فیس پکار دی او که دا فیس پکار دی او که دا فیس پکار دی. تاسو میل هم کولی شئ فیمیل هم کولی شئ. نو زما دا پکار دی بس اوکې دی بس خلاص. تاسو کولی شئ د دې ویښتان چې کوم دي سیټ کړئ.
تاسو کولای شئ دې نه ویښتان ورکړئ په دې شانته او په دې شانته او په دې شانته کوم یو چې تاسو ته وو هماغه څوک هماغه باندې کلیک کړئ هماغه ویښتان ته ورکول کیږي صحیح ده هغه نرسته تاسو کولای شئ د دې ګیره کې ګوته وخی مطلب دا ګیره او دا ګیره تاسو کولای شئ تاسو کې سلیکشن وکړئ سترګه ده تاسو کولای شئ کوم سترګه تاسو ورکول غواړئ تاسو کولای شئ د دې نه وکړئ شینی همدغه سبله کې کوم سترګه تاسو کولای شئ ګلاسز دي تاسو کولای شئ کوم ګلاسز ورکړئ فرض مثال زما دا ګلاس په کار تاسو دا ګلاس اخیستی شئ همدغه شرټس ده چې کوم شرټس دې سره وي نو تاسو کولای شئ شرټس هم انتخاب کړئ یعنی زما دا شرټس په کار دي ته ګورم دغه شرټس شي را وشي همدغه پینټس دی بوټس دي تاسو به څوک خپل پریکټیس وکړئ صحیح ده دلته بلاس باندې کلیک کوئ او د دې نیم براشي او د دې نیم زه بدلوم فرض مثال لیکم چې ولی او ډن باندې کلیک کړئ د دې منو بس شي ولی شي صحیح ده او هغه نور څه تاسو بس وکړئ تاسو براشي د ولی په نامه زمونږ کریکټر تیار دی او مونږ بس وکړو مونږ براشو او دینه ووزو دا کریکټر زمونږ په کار دی صحیح ده نو ګورئ دا کریکټر مونږ سره شو دلته اوس ولار دی ماته سوي دلته ما نه تاسو کې چې دا کس چې کوم دی اوکې صحیح ده نو چې دا وشو او دینه ور تاسو کې زبراشم او وګورم اوکې صحیح ده یا نو زبردست یو پکچر پیدا کما چې دلته د کسانې نو دا سن صحیح نه ده نو زه به وګورم چې کوم بل سن مونږ سره یې هغه سن به ښه سن شي صحیح ده زه به سن باندې کلیک کوم چې کله دا سن مونږ سره جالب نشته داسې سن چې دوه کسان یا درې کسان ورکړي خبرې وکړي نو زمونږ داسې سن په کار دی چې دوه کسان یا درې کسان یا شپږ کسان مونږ سره وي صحیح ده نو زه به دا سن انتخاب کوم او دا سن به زمونږ صحیح وي نو زه ګورم ما ته تپوس کې دا سن صحیح ده او چې کله دلته راشم او راتلو نو وروسته دلته دا دویم کرکټر ده زه به کرکټر هماغه کرکټر ولی به انتخاب کوم نو موږ سره ولی کرکټر راغی اوس ما نه تپوس کې چې دا هم دلته دې ولاړ وي او که نه ما ته څه وي ولی آرم چیر کې دې وي بوک شیپ کې دې وي که ډور لیفټ کې دې مطلب ډور سره وي او که ډور رایټ کې دې وي او آرم مطلب کوم ځای کې تاسو غواړئ چې زموږ صوفا کې دې ناست وي ګوره صوفا کې ناست دی صحیح ده ښه نو دا خو موږ سره یو کریکټر شو نو زه به راشم بل کریکټر به هم انتخاب کوم پر مثال بل کریکټر زما دا کریکټر شو نو دا کریکټر به هم راشي نو تاسو وګورئ موږ سره یو ولی کریکټر د بل د دې نوم چې کوم دی نیکلاس دی صحیح تاسو دغه نه کولی شئ نیکلاس په کوم ځای کې ولاړی دروازې سره ولاړی که څوکۍ کې د ناستې کوم ځای څو کم دغه ځای صحیح ده بس خلاص صحیح ده اوس تاسو کولی شئ څوکۍ دې ته میسج وښئ پر مثال ولی دې څه وایي نو زه به راشم زه وایم چې څوکه ولی دې موږ سره میسج وایي نو میسج به وښیم او میسج وایم څوکه زه به لیکم چې دلته به داسې خپل کرسر ودروئ او زه به لیکم چې how are you ولی زه به دا ورته ولیکم صحیح ده اوس ما ته چې دا جمله د کوم څوک دی نو تاسو به کرکټر انتخابوئ ما سره به دا کرکټر دا به څه وي دا جمله به ما سره دا یو نیکلوز وي کوم څوک چې ولاړ دی صحیح ده هغه وروسته بل میسج شو کول غواړم او بل میسج به وښیم چې فرض مثال زه به ورته لیکم چې I am fan صحیح ده او به لیکم چې how لیکم چې کاما او به لیکم چې how about you صحیح ده نو تاسو دې ځای نه کولی شئ څوک دا خپل اکټینګ وکړئ صحیح ده او دې ځای کې تاسو کولی شئ خپل وایس هم راوړئ دې ځای نه کولی شئ څوک خپل لا وایس وښئ صحیح ده یا تاسو بل اواز راوړل غواړئ تاسو دې ځای نه کولی شئ اواز هم خپل ثبتولی شئ پښتو کې هر ژبه کې تاسو کولی شئ صحیح ده نو تاسو دې نه وروسته به بل میسج دا به کوم کرکټر به وي دا به موږ سره ولی به وایي صحیح ده او نو زه به راشم یو بل هغه به هم وکړم صحیح ده نو زه به راشم وبه لیکم چې دلته به ودرېږم وبه لیکم چې ولیکم چې what are you doing نو دا مې ورته رایټ کړه صحیح ده نو دا به څوک وایي دا به موږ سره دا یو کس به وایي فرض مثال نیکلوز به موږ سره وایي او بل میسج لیکم چې ورته ولیکم چې او به لیکم چې I am work I am sitting او به لیکم چې sitting in the chair صحیح ده او به لیکم چې on the chair نو دا مې ورته رایټ کړه صحیح ده او دې نه وروسته دا به کرکټر به څوک وایي دا موږ سره ولی وایي تاسو خپل لیمټ وګورئ چې څومره تاسو غواړئ بس هماغونه څوکئ تاسو کولی شئ څوکئ دا کار وکړئ نو زما هم دومره کافي ده نو تاسو د دې فایل سیف کولو لپاره تاسو کولی شئ دا یو ځل واورئ صحیح ده تاسو I am sitting on the chair. صحیح ده نو تاسو کولی شئ تاسو راځم ما ته څوکه رینډر او که تاسو پروجیکټ په شکل یعنی مطلب دا دی بله ورځ به کې بیا زیاتی کول غواړئ یا بیا دې کې ډیټا ډېره غواړئ تاسو ایکسپورټ باندې پروژې په شکل او که نه رینډر ویډیو زه هم څوکه ویډیو په شکل
ماته چې ویډیو سایز یې څومره دی نو کا 220 ریزولوشن دی وي نو تاسو رینډر باندې کلیک کې ماته سو ایکسپورټ وذ امبیډډ سبټایټل دی او کنه وذ سبټایټل ان ایکسټرنل فایل مطلب سبټایټل دی ایکسټرنل فایل می او کنه ایکسپورټ وداوت سبټایټل ورسره نه سیدا نو زور دیم سو کا دا سو چې موږ سره سبټایټل هم ورسره موجود وي نو تاسو وسکی پیلر کیږي او رینډر کیږي هغه نور څه تاسو سره ویډیو تیاریږي او تاسو چې کوم ساحه تاسو سره دا فایل یا دا ویډیو چې کوم دی تاسو سره سیو کوم او په کوم ساحه کې ته غواړئ چې دا ویډیو تاسو سیو کړئ نو موږ سره پروسه ختمه شو اوس موږ سره بل انټرفیس خلاصيږي او موږ ته چې کوم ځای کې تاسو سیو ولوړئ لمړی باندې ورکړئ فرض مثال لیکم چې سیکنډ او سیکنډ ویډیو په نامه نو سیکنډ ویډیو په نامه ما دا سیو کړ چیرته ډیسکټاپ سره نو چې کله سیو کما او سیو کول نو تاسو راشي او خپل ډیسکټاپ کې وګورئ موږ سره سیکنډ ویډیو په نامه ده اوس کچې دا اپلای کما او اپلای کول نو تاسو وګورئ موږ سره دا ځای موږ سره شو اوپن شو صحیح ده نو How are you, Wally? I am fine. How about you? What are you doing? I am sitting on the chair. نو ګورئ موږ سره How are you, Wally? دا ویډیو موږ I am fine. جوړ کړل ډېر په آرامۍ سره کچېرته تاسو داسې ویډیوګانې شوقمن یاست تاسو ویډیوګانې جوړ کړئ نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تر څو دغسې جالب ویډیوګانې لومړی تاسو ته ورسیږي او بیا نور کسانو ته هم تاسو کولی شئ شیر کړئ تاسو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ دا ویډیو تر څو نور ته هم ورسیږي تر بیا مو په خدای سپارم